بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه او نیک هیلې نن موږ تاسو راځو مایکروسافت ایکسل پروګرام ز خلاصوم سټاک منیجمنت موږ تاسو په تیر سیمینار کې لومړی برخه د سټاک منیجمنت وویلې نن موږ تاسو د سټاک منیجمنت دویمه برخه ته راځو موږ تاسو په تیر ویډیو کې د سټاک منیجمنت چې کوم ډیزاین موږ جوړ کړی هغه تاسو ټول ولیدو چې څنګه موږ تاسو د دې په واسطه باندې مثلا موږ تاسو یو بل داخلو هغه بیا پرچیز کوو یا مو هغه سیل کوو خرڅو مو او څنګه موږ ته هغه مکمل یو ګراف راکو دا ټول موږ تاسو ولې نن راځو ډیزاین ته خپل د مین صفحه ډیزاین کوو H3 ته راځو زموږ تاسو ډیزاین د H3 څخه شروع شوی د طرف ته موږ ګراف درلود ځکه دا څه خالی پرېږدم H3 څخه زموږ تاسو ډیزاین شروع شوی دلته موږ څه لرو entry type لاندې موږ درلوده last bill بیا یو سیل زموږ خالی و او لاندې مو درلوده bill number بیا موږ تاسو لرو date بیا لرو item name او د دې څخه وروسته موږ تاسو لرو quantity څخه وروسته rate لرو amount څخه مطلب دی اندازه د لیکل ټول زه انتخابوم بولډ کوم معمولی سایز ورته غټوم چرڅو یو څه خوندور معلوم شي دا کالم زره اخلم داسې یو څه کوچنی کوم او جې کالم یو څه غټوم ځکه موږ تاسو چې کوم انټریانې دلته کوو یو څه به داسې غټ کړم په دې اندازه باندې د دې مخې ته راځم او دغه سیل انتخابوم او دلته ورته وایم چې تک آوټساید بورډر بیرون د خانه داسې یو بارډر ورکړه دا کاپی کوم دلته هم پیسټ کوم او دې ټولو کې هم څنګه کوم پیسټ کوم ښه خبره دا ده چې موږ دلته هم داسې تک بارډر اوله نه ورکړی وی خو اوس یې ورکوو څه خبره ده دې ټولو کې زه بارډر ورکوم کنټرول سره نیسم داسې او بیا ورته راځم تک بارډر کنټرول سره مې ونیو ټولو ته مې بارډر ورکړه دا سټپ ما تکمیل که دویم سټپ ملګرو څه دی تاسو ولیدل په تیره ویډیو کې چې موږ دلته دا ساحه مکمله رنګ شوې ده نو دې په خاطر چې موږ تاسو د مکمل خپل فایل هایلایټ کو یا رنګ ورته ورکو څه کوو رابشئ دې نقطې ته مکمل شیټ به خپل سلیکټ کړئ او بیا به دلته موږ هایلایټ ته راشو یو رنګ به ورکو دا رنګ موږ تاسو ورکړی کوم رنګ خوښ کړو دا رنګ صحیح دی دا رنګ ورکوو ورته اوس دغه سیلونه کنټرول نیسم دا مې انتخابوم دا ټول خپل اکټیو ساحه مې انتخاب کړه او بیرته راځم نو فل مطلب دا مې بیرته څنګه کړه ده سپین رنګ مې ورته ورکړه سپین رنګ څخه وروسته دلته موږ اوس دوه بټنې جوړوو یو د پرچیس بټنه جوړوو او بله د سیل نو انزرټ ته راځم دې ځینه سره اخلم یو شیپ را اخلم دا شیپ دې ساحه کې رسموم داسې په دې شکل باندې دا یو بټن جوړوم آوټلاین د دې بټن ختموم نو آوټلاین او فل داسې ګرې غوندې فل ورکوم راځم په دې فل باندې لږ کار کوم ښي کلیک فارمیټ شیپ ته راځم فل کې زه دې ته ګریډینټ ورکوم ګریډینټ نه دلته رنګ ځان ته انتخابوم مثلا زه دې ته ورکوم داسې تور ماین د رنګ او د دې ځای نه راځم دا رنګونه لرې کوم فقط په منځ کې زه د دې داسې یو سپین غوندې رنګ پرېږدم په دې شکل باندې چې زما ډیزاین یو څه خوندور وبرېښي دا بټن مې جوړه کړه او د دې څخه وروسته دا بندوم په دې بټن ښی کلیک کوم ایډیټ ټیکسټ او په دې کې لیکم پرچیز دلته کپس لاک آن کوم پرچیز دا مې ولیکل دا لیکل سلیکټ کوم او راځم د دې شیپ سنټر ته راوړم او د دې لیکلو رنګ بلیک اخلم بولډ معمولی داسې غټوم چې یو څه خوندور معلوم شي او دا لیکل یو څه داسې سنټر ته وړم بیا د دې یو ډوپلیکیټ اخلم کنټرول ډي او دا راوړم دې ځای کې ږدم او دې ته وایم سیل
ځکه کله کله موږ او تاسو چې دلته آی انټري ټایپ کې داخله وو تاسو ولیدل چې هم مو پرچیز کوو او هم مو سیل کوو دا دواړه کنټرول نیسم انتخابومه فارمیټ ته راځم الاین د دې الاین څه کومه میډل مطلب دواړه داسې سیده کومه دې ځای کې تاسو ولیدل دا دې خواته نږدې کومه دا یو څه هم دې خواته نږدې کوم د درې واړه سیلونه زه انتخابوم داسې د درې کالمه او بیا دې ته رنګ ورکوم په دې شکل یو رنګ دا رنګ به صحیح وي که نه که دا یو رنګ صحیح دی او دا دې ځای نه انتخابومه دا دوه درې څلور سله مرج او دلته لیکمه migrate to څه معنا ورتګ موږ کله کله ورځو که نه لاندې موږ او تاسې څه لرو سیلونه لرو شیټونو ته ورتګ دلته موږ او تاسې مختلف شیټونه راخلو زه دا یو دا بټن څنګه کومه کنټرول ډي کاپي کومه دلته راوړم دا پرچیز شیټ ته به موږ د دې لارې نه ورځو کنټرول ډي دا انتخابومه کنټرول ډي د دې مې یوه کاپي واخیسته دا دلته ږدم او یوه کاپي د بله اخلم کنټرول ډي دا لږ رالاندې کومه دا هم دلته راوړم او دا دلته دا ټول سیده کومه کنټرول نیسمه ټول سلیکټ کوم او بیا فارمیټ ته راځو الاین سنټر منځ کې برابر که دا پرچیز شیټ شو او دا زموږ او ستاسې سیل شیټ شو او دا سټاک په دې که چیرې موږ او تاسې کلیک کوو موږ به وړي پرچیز شیټ ته دا به موږ سیل شیټ ته وړي او دا به موږ کوم شیټ ته وړي سټاک شیټ ته به وړي دا زموږ او ستاسې د ډیزاین هغه مین پیج څنګه شو کریټ شو جوړ شو نو دا اوس موږ ستاسې په دې ویډیو کې لومړنی ډیزاین تېره ویډیو کې موږ تاسې کافي اندازې څیزونه وکتل نو ورو ورو موږ تاسې هماغه برخې ته ځان څنګه کوو برابروو او تنظیموو یې بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه او نیک هیلې نن موږ تاسې په دې سټاک منیجمنټ سیسټم بي زه ورته وایم موږ تاسې د سټاک منیجمنټ پارټ 2 ته راورسېدلو په تیر پارټ کې چې زموږ ستاسې سیمینار و په هغې کې موږ سټاک منیجمنټ ډېر په عادي ډول باندې تنظیم کړی و نن موږ تاسې وګوره د سکرین ته وګورئ څومره بهتر ډول باندې موږ ته مکمل سټاک منیجمنټ جوړ شوی دی اتومات تاسو وګورئ موږ ایچ پی لیپټاپ شپږ دانې لرو اول مو پرچیز کړي وو ګوره د شین رنګ چې دی پرچیز شپږ مو پرچیز کړي وو پنځه مو خرڅ کړه یو سټاک کې لرو دوه آیفون مو اخیستي یو مو خرڅ کړه یو شته او دا نور مو له تر اوسه پورې اخیستي نه دي زموږ یو اتومات سیستم دی زه راځم مثلا دلته یو څه پرچیز کوم اخلم د نن ورځې تاریخ دلته لیکم تاریخونه موږ تاسې مختلف لیکلی شو وګوره لاست بل زموږ دویم و نوی بل زموږ دریم دی څه اخلم اپل لپټاپونه اخلم څو دانې لس دانې مې واخیستل یو دانه مې واخیستل فکر کوو چې په 80,000 افغانۍ وګوره دلته اتومات جمع شو 8,00,000 روپۍ پرچیز په پرچیز کلیک وکړئ اتومات پرچیز ته دا راغله لس اپل لپټاپونه لرو اخیستي مو دي پرچیز او لس واړه دلته څنګه دي پراته دي بیرته راځو موږ تاسې سیل ته خرڅوو یې همدا نن مو بیرته خرڅم که دریم نمبر بیل شو پخوا دوه بیله سیل کې لرو دریم نمبر بیل څه مو خرڅ که اپل لپټاپ سټاک کې دلته موږ ته ډایرکټ معلومیږي څو دانې لرو لس دانې څو کوانټیټي مو خرڅه کړه 9 دانې مو خرڅ کړه په 100 روپۍ یو دانه مو خرڅ کړه په 90,000 سیل باندې کلیک کوو ډایرکټ موږ دلته معلومات راکوي لس دانې مو درلودل 9 مو خرڅ کړه یو دانه اپل لپټاپ موږ په سټاک کې لرو دا ملګرو وګورئ یو بهترین سیسټم دی دلته وګورئ موږ مایګریټ ټو مثلا زه پرچیز شیټ ته تګ غواړم پرچیز دا د ماته مکمل ریکارډ راکوي بیرته په ډیشبورډ کلیک کوم ما ډیشبورډ ته راولي سیل باندې کلیک کوم
زه راوستلمه سیل شیټ ته، بیرته په ډیشبورډ کلیک کوم، سټاک، زه سټاک شیټ ته راوستلم، بیرته په ډیشبورډ باندې کلیک کوم. داسې یو غني سیستم موږ او تاسې په ایکسل کې جوړوو. دا زموږ او تاسې د سیمینار موضوع ده. دا ډیزاین موږ څنګه کوو دا به موږ تاسې انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې هره برخه زه کوشش کوم چې په ډېر تفصیلي ډول سره خو ډېر په خلاص ډول سره دا څنګه کومه تنظیم کومه جوړه کوم. زه به هڅه کوم چې په ښه شان سره دا تنظیم کوم تر څو تاسو په دې باندې پوه شئ او موږ تاسو ټول په شریکه وکولی شو د ایکسل څخه خوند واخلو. نو د ایکسل دپاره به موږ نور ډیزاینونه هم ترتیبوو، نور کار به په دې باندې هم کوو. همداسې به زه هڅه کوم چې ځینې سیمینارونه یوه موضوع کې د ایکسل واخلو، ځینې په نورو موضوعاتو کې واخلو او اکثره زده کوونکو سره زه انشاءالله غږېږم که چیرې خسته شوي وي د ایکسل څخه بیا بیرته موږ تاسې راځو پاور پوینټ کې به ځینې پریزنټیشن یې واخلو، ځینې سیمینارونه به په هغې کې موږ تاسې واخلو. مثلا په پاور پوینټ کې موږ تاسې انفوګرافي لرو، په هغې باندې به وغږېږو. ځینې نورې برخه کې به موږ تاسې سیمینارونه دایر کړو. نو دغه سیمینار به یو څه خوندور په دې خاطر وي چې تاسو وګورئ موږ مکمل یو ډېر خوندور پروجیکټ ډیزاین کړی دی. تاسو دلته مکمل هر څه درکوي، یو مکمل معلومات موږ تاسو ته راکوي. نو زه امید لرم چې تاسو به د دې سیمینار ته په ډېر دقت سره ټولې ویډیوګانې وګورئ، د دې څخه استفاده وکړئ او ګټه ورڅخه واخلئ. نو کله چې دا سیمینار ختم شو بیرته د هر څه د پروجیکټ په شکل باندې ترتیب کړئ ځان سره، ثبت کړئ ځان سره او تر څو پاینده وخت کې د دې څخه استفاده وکړئ. نو راځو ستاسو وخت نه ضایع کوو، ډایرکټ د دې پروجیکټ یا د دې سیمینار په ډیزاین باندې کار کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو یو ځل بیا سلامونه او نیک هیلې. موږ تاسې په تیر درس کې لږ ذره مو ډیزاین برابر کړ. په دې درس کې زه راځم موږ تاسې د پرچیز، سیل او همدارنګه د سټاک دپاره بیل بیل شیټ جوړوو. لومړی راځم دې شیټ ته باندې زه ښی کلیک کوم او دا رنیم کوم. رنیم دې ته نوم ورکوم ډیش بورډ، ځکه دا زموږ مین بورډ دی. دلته زموږ مکمل سیسټم دا دی موجود دی، انټري هم دلته کوو، هر څه هم دلته جوړوو. زه راځم یو بل شیټ اخلم، ښی کلیک کوم او دې شیټ ته وایم پرچیز شیټ دې ته نوم اخلم. په پرچیز شیټ کې زه دغه برخه د دې خپل فایل دا کاپي کوم. پرچیز شیټ ته راځم، دلته کلیک کوم، ډایرکټ پیسټ نه وهم، پیسټ سپیشل ته راځم، ویلیوز باندې کلیک کوم او همدارنګه ټرانسپوز. ټرانسپوز په دې خاطر باندې زموږ ستاسې ډیټا هلته د کالم په شکل وه او دلته زموږ ستاسې ډیټا د څه په شکل باندې راغله، د داسې د رو په ډول باندې. دې ته رنګ ورکوم او داسې یو څه ډیزاین ورته برابروم. بیا راځم د ډیشبورډ څخه د یو دانه د بټن کاپي کوم، کنټرول سی، پرچیز ته راځم، دلته پیسټ کوم. دا راځم دلته یو ځای کې ځان سره ږدم، د دې په خاطر باندې چې کله موږ په دې باندې کلیک وکړو بیرته به موږ او تاسې څه کولی شو، بیرته به موږ او تاسې کولی شو خپل مین یا ډیشبورډ ته ورشو. دې ته څه لیکم، ډیش بورډ، دا مې ورباندې ولیکه. د دې څخه وروسته زه راځم د دې یوه کاپي اخلم، ښی کلیک، موو ور کاپي، موو ټو اینډ کریټ کاپي. یوه کاپي مې واخیستله، ښی کلیک کوم او دې ته څه وایم، دې ته نوم ورکوم سیل، ځکه دا زموږ ستاسې سیل شیټ شو، دا زموږ پرچیز شو، دا مو سیل شو. یو بل شیټ زه جوړوم، ښی کلیک کوم او دې ته نوم ورکوم سټاک، ځکه هر یو دپاره باید موږ تاسې شیټ ولرو، پرچیز، سیل، سټاک. سټاک ته راځم، دې سیل ته زه خپل کالمونه ورکوم. یو لومړی کالم ته نوم ورکوم آیټم نیم، بل ته نوم ورکوم پرچیز کوانټیټي او بل ته نوم ورکوم سیلز کوانټیټي او بل ته نوم ورکوم available stock. دا نوم مې ورکړه. دا ټول اړخونه دا سره اخلم، لږې سایزونه داسې غټوم، دا انتخابوم، دې ته هم داسې رنګ ورکوم سپین بولډ، اندازې سنټر ته مې برابر کړه. بل سټپ زموږ دا دی چې بیا راځم او دغه د ډیشبورډ د کوم بټن چې دا کاپي کوم،
سټاک ته راځم دلته پیسټ کوم د ځینې را اخلم دلته اکدم چې آینده وخت کې موږ ته دا څنګه کېږي پکارېږي دا مو دلته کېښوده دې نه بیا موږ لینک جوړوو بیرته موږ ډیشبورډ ته بوځي آیټم نیم په آیټم نیم کې زه هغه لومړی ملګرو موږ تاسې د هغه پروډکټس نوم لیکو په کوم کې چې موږ کاروبار کوو سټاک کې دا ډېر مهم دي مثلا زه کاروبار کوم ایچ پی لپټاپ د ایچ پی لپټاپ کاروبار کوم د ډیل لپټاپ او د اپل لپټاپ د آیفون کاروبار کوم پرنټر سکرین ماوس کیبورډ د دې اته آیټمو کاروبار زه کوم نو دا ټول به داسې ځکه زما همدا سټاک برخه ده دا مې انتخاب که راځم دا ټول بورډر کوم سنټر ته کوم ټول لیکل د دې څخه وروسته د کیبورډ څخه کنټرول ټي وهم کنټرول ټي چې کله موږ تاسې ووهو دغه لیکل تبدیلوي سطح د لیکل تبدیلوي ټیبل ته کنټرول ټي د کوم سلیکشن چې موږ کړی دا یې ټیبل ته تبدیل که my table has headers دا مو انتخاب که دې نه وروسته اوکې کوو کله چې مو اوکې که بیا دلته ډیزاین ته راځو کلیر ډیزاین ورته کلیر کوو او دلته فلټر آن شوی دی ډیټا ته تاسو راشئ فلټر بیرته آف کړئ ستاسو دا ټیبل څنګه شو تکمیل شو د دې څخه وروسته بل سټپ دا دی ملګرو تاسو ولیدل چې دلته موږ یو څه درلوده دلته موږ تاسې یو چارټ لرو د سټاک نو تاسو داسې کلیک وکړئ د مکمل ټیبل خپل انتخاب کړئ بیا راشئ انزرټ ته انزرټ کې موږ تاسې دلته راځو چارټ ته دا یو چارټ را اخلو سټاک چارټ مو راواخیسته او دې ته دې ځای نه رنګ ورکوم تور ځینې برخې زه دې نه لرې کوم دا چارټ ټایټل هم لرې کوم په همدې شکل دغه د منځ برخې چې دي دا هم څنګه کومه ډیلیټ کومه د لاینونه ګریډ لاینز او دغه برخه چې کومې نمرې دي دا هم څنګه کوم لرې کومه یا عددونه دي دا چارټ کنټرول ایکس کټ کومه ډیشبورډ ته راوړم دلته پیسټ کوم د دې ځای نه اخلم دلته اکدم او سایز ورته لږ څنګه کوم داسې غټوم دا مې دلته کېښوده دې ځای پورې موږ تاسې دا څنګه کړلی شو تکمیل مو کړو بله برخه اوس څه ده بله برخه دا ده دوه ساحې زه غواړم آیټم نیم دلته آیټم نیم که زه یو څه پرچیز کوم او که یو څه اخلم ګوره معلومه خو دا ده چې سټاک کې زه د 4-5 پروډکټو باندې کاروبار کوم وبښئ 8 پروډکټس دا ما سره دي په دې باندې زه کاروبار کوم د ډیشبورډ بټن به یو څه دلته رانږدې کړم چې دې ساحه کې پرچیز کې به دلته وي سټاک کې زموږ تر اوسه په کاروبار دی ښه دلته راځم آیټم ټایپ کې دلته یو لیست جوړوم لیست لپاره موږ تاسې راځو ډیټا ته دلته موږ لیست لرو ډیټا ویلیډیشن باندې کلیک کوم الاو کې زه راځم څه جوړوم لیست سورس کمپیوټر موږ ته وایي لیست د کوم ځای نه راواخله موږ ورته وایي سورس ته راشه سټاک او دا برخه څنګه که ټول سلیکټ مې کړله ورته اوکې کوم وګوره دلته زموږ ستاسې مکمل لیست څنګه شو راغی مکمل لیست دلته زموږ جوړ شو دا ډېره بهتره خبره ده بل زه راځم انټري ټایپ ته تاسو ولیدل په انټري ټایپ کې موږ تاسې کله پرچیز کوو کله مو سیل کوو دا لیست ما څنګه جوړ کړی په انټري ټایپ باندې کلیک وکړئ دلته راشئ ډیټا ویلیډیشن ته او بیا دلته راشئ لیست ته په لیست کې ورته خپله لیکو پرچیز کاما سیل اوکې کوئ دا دواړه دلته راغله زموږ خوښه ده چې پرچیز کوو او زموږ خوښه ده که څه کوو سیل کوو اوس دا ډیلیټ کوم خو لیستونه زموږ ستاسې دلته څنګه دي موجود دي نو په دې درس کې ملګرو موږ تاسې همدومره بس دی 4-5 کارونه موږ تاسې وکړل په بل درس کې به د خیر سره مخ ته ځو سټپ بای سټپ چې تاسو هم خسته نه شئ او زموږ تاسې د درس هم په ښه شان سره مخ ته ولاړ شئ بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه او نیکې هیلې په نن درس کې موږ تاسې یا په دې ویډیو کې یو پلان لرو لومړی زه د پرچیز سیل او سټاک دا لینکونه آن کوم یعنی کله چې موږ پرچیز باندې کلیک وکړو موږ به د پرچیز شیټ ته راشو او کله چې موږ په ډیشبورډ باندې کلیک وکړو موږ تاسې به بیرته ډیشبورډ ته راشو
که په سیل باندې مو کلیک وکړو سیل ته، نو راځو لومړی پرچیز په دې ښي کلیک کوو. دلته موږ تاسو لرو هایپر لینک. زه غواړم دغه پرچیز باندې چې کله کلیک وکړم دې پرچیز شیټ ته مې یوسي. نو پلیس ان دیس ډاکومنټ انتخابو او دلته څه ورته انتخابوم پرچیز، یعنی په دې پرچیز بټن چې زه کلیک کوم او پرچیز شیټ ته راولي اوکې کوم. تاسو وګورئ کله چې زه اوس وګوره لینک جوړ شو، کله زه په دې کلیک کوم وګوره زه پرچیز ته راوستم. بیرته په ډیشبورډ باندې زه ښي کلیک کوم او ورته وایم هایپر لینک. کله چې ډیشبورډ باندې زه کلیک کوم پلیس ان دیس ډاکومنټ، زه ورته وایم چې بیرته ما ویسه کوم ځای ته ډیشبورډ ته، ډیشبورډ ته به ما راولي. اوس وګوره زه په دې کلیک کوم بیرته ما ډیشبورډ ته راولي. سیل ته راځو، په دې ښي کلیک کوو هایپر لینک. زه ورته وایم چې کله زه په سیل باندې کلیک کوم ما کوم ځای ته ویسه سیل ته، سیل شیټ ته په سیل کلیک کوم اوکې کوم. وګوره زه په دې کلیک کوم زه سیل ته راوستم. بیرته زه دلته راځم په ډیشبورډ باندې ښي کلیک کوم هایپر لینک، پلیس ان دیس ډاکومنټ ورته ډیشبورډ انتخابوم اوکې کوم. کله چې زه بیرته په ډیشبورډ کلیک کوم وګوره زه بیرته ډیشبورډ ته راوستم. بیا راځم زه سټاک ته ښي کلیک هایپر لینک. کله چې زه سټاک باندې کلیک کوم ما کوم ځای ته راوړه سټاک ته مې راوله، سټاک شیټ ته. وګوره سټاک باندې زه کلیک کوم سټاک ته راوستم. بیرته دلته ډیشبورډ دی په دې ښي کلیک کوم هایپر لینک. کله چې زه په ډیشبورډ باندې کلیک کوم ما بیرته ډیشبورډ ته څنګه کوي وړي به مې. دا لینکونه ما څنګه کړل اکټیو مې کړل. وګوره پرچیز ته ځم، بیرته ډیشبورډ ته ځم، سیل ته ځم، بیرته ډیشبورډ ته ځم، سټاک ته ځم، بیرته ډیشبورډ ته ځم. دا لینکونه ما خپل اکټیو کړل، فعال مې کړل. که موږ تاسې غواړو یو څه خپل دا سیستم نور هم غښتلی کړو، دلته موږ کولی شو یو څو داسې طی شو، دا مې راوستل. زه کولی شم دې برخه نه دا ساحه سلیکټ کړم، داسې انتخاب یې کړم او هوم ته راشم، دا مرج کړم او دلته زه دې ته که لږ معمولي غونده داسې لږ ذره بدل رنګ ورکړم تر څو دا ساحه یو څه منظمه شي. په دې کې زه خپل لیکل کولی شم، مثلا لیکلی شم ډیش ټول به ډیش بورډ دا لیکم او سایز د دې غټوم، داسې بولډ کوم. صحیح شو، دا مې یو څه ولیکل. که چیرې لږ ذره ډیزاین ورته برابرولی شئ تاسو یو څه پکې نور هم لیکلی شئ. ډیشبورډ دا مې ولیکل، لینکونه مې اکټیو کړل، ډیشبورډ مې ولیکه. دویمه برخه چې دلته زموږ او ستاسې ده هغه راځئ اوس چلنج دی. چلنج څه دی؟ ګورئ موږ تاسې دلته کله پرچیز انتخابو، پرچیز کله پرچیز لیکو او کله دلته سیل انتخابو. یعنې څه معنی تاسو ولیدل پر ډیشبورډ لومړنۍ ویډیو کې چې کله ما دا اوور ریویو د دې اخیستله تاسو هلته ولیدل. کله چې موږ دلته پرچیز انتخاب کو لاست بیل، لاست بیل څه معنی؟ پرچیز کې زموږ او ستاسې مثلا پنځم بیل، څلورم بیل، دریم بیل، هماغه اخري بیل چې کوم یې وي هغه دلته راځي. یعنې تر ټولو غټ بیل که دوه بیله وي نو دوه پکې غټ دي، که درې بیله وي څلور بیله وي څلورم بیل پکې غټ دی. هغه د څلورم بیل نمبر باید دلته اتومات ډول باندې راشي. نو دې دپاره موږ تاسې ملګرو اف فنکشن استعمالوو. د اف فنکشن په داخل کې ماکسیمم فنکشن موږ تاسې استعمالوو. څه لیکم؟ مساوي اف که چیرته دغه سیل مساوي شو، کوټس کې زه ورته څه لیکم؟ کوټس کې زه همدغه پرچیز لیکم. که پرچیز سره دا څنګه شو؟ مساوي شو. صحیح دی؟ کمپیوټر ته وایم که چیرې دا سیل پرچیز سره مساوي شو، کاما بیا څه وکړه؟ کاما value if true. که چیرې کمپیوټر وایي رښتیا هم دا سیل مساوي شو د پرچیز سره، نو زه ورته وایم څه وکړه؟ میکس فنکشن ته لاړ شه. اوس ما ته وایي میکس د کوم ځای نه زه میکس راواخلم؟ زه ورته وایم پرچیز ته راشه او په دې کې بیل نمبر دا راته راواخله. بیرته راځم ډیشبورډ ته، دا راواخله راته. کاما که چیرې نه شو کمپیوټر وایي ښه دا زه څنګه کوم؟ ورته وایم راواخله، بیا قوس بندوم کاما.
اوس کمپیوټر وایي که چیرې دا نه شو یعنې که چیرې دلته پرچیس نه و سیل و بیا څه وکړم موږ ورته وایي که چیرې سیل و بیا راشه ماکس فنکشن بیا راواخله او دا ځل راشه په سیل کې ماته په بل نمبر کې تر ټولو غټ نمبر راواخله او په آخر کې دا قوسم بندوم او یو ځل بیا د اف قوسم بندوم انټر since also either directly or indirectly this might cause them to calculate incorrectly اوکې موږ ول سمه ده دا مو اوکې که د دې څخه وروسته اوس موږ یو بل سټپ ډېر زیات مهم لرو بل نمبر موږ غواړو کمپیوټر موږ ته په اتومات ډول باندې څه وکړي بل نمبر راولي موږ ته په اتومات ډول باندې څه وکړي بل نمبر راولي بل نمبر به دلته هغه وخت کې راځي چې کله موږ دلته ډیټ داخل کوو د دې لپاره موږ څه کوو د دې لپاره بیا موږ اف فنکشن نه استفاده کوو څنګه موږ دلته وایو که چیرته زموږ ډیټ خالی وو نو دا د بل نمبر څخه هم خالی که او که چیرې موږ ډیټ داخل که مطلب ډیټ په دې خاطر موږ داخلو په دې نیت چې موږ دلته یوه نوې والیو ور داخلو موږ دلته څه کوو یوه نوې والیو ور داخلو مطلب یو بل ډکوو نو که ډیټ کې موږ لیکل وکړه موږ ورته څه وایو کمپیوټر ته ډیټ کې چې که چیرې موږ لیکل شروع کړو دې معنا دا شو چې موږ نوې انټري کوو یا مو یو څه پرچیز کړي دي او یا یو څه خرڅوو نو ته بیا داسې وکړه چې د بل نمبر په ساحه کې دلته خو چې کوم بل راځي هغه که د پرچیز وي که د هر څه وي د هغې سره یو څنګه که ور اضافه که نو وګوره موږ څه لیکو مساوي اف که چیرته دغه لاندې ساحه کې دا مساوي شوه ډبل کوټس معنا خالی نو موږ کمپیوټر ته وایي ته هم دا د بل نمبر مخې ته خالی ساحه راولی سم مه کوه خو که چیرته نه شوه خالی یعنې موږ دلته لیکل وکړه نو بیا ته څه وکړه د دې سیل سره جمع که یو ورسره جمع که دا زموږ اوس داسې فنکشن دی اوس دا ساحه خالی ده که دلته زه ولیکم مساوي ټوډی د نن تاریخ ور واچوم صحیح شوله نو دلته باید په اتومات ډول باندې څه وشي موږ ورته که دا ساحه خالی شوه او که چیرته خالی نه شوله ښه value if false که چیرې خالی نه شوه د دې سره څه وکړه یو ور جمع کړه زموږ اوس ته سیده فنکشن ولې زیرو شو نه ډاش 12-22 انټر دلته ځکه داسې شو چې موږ تاسې پرچیز کې زه راځم صرف یو لیکم دلته ډشبورډ موږ فنکشن کوم ځای کې غلطه کړه موږ فنکشن کوم ځای کې غلط کړه مساوي اف که چیرته دغه ساحه مساوي شو د ډبل کوټس خالی سره موږ ورته وایي کاما ته هم څه وکړه خالی راوله او که نه شو دا یو جمع که ورسره یو صحیح شو دلته که موږ ولیکو today زه دا ټربل شوټ کوم صحیح شو همدې ځای پورې دا بس د ویډیو هم ماته دقو ته ورسېدله زه دا ټربل شوټ کوم په راتلونکي ویډیو کې ډایرکټ تاسو سره دا شریکوم چې کوم ځای کې ستونزه وه صحیح شوه خامخا موږ دلته کومه ستونزه کړې ده زه نه پوهېږم چې کوم ځای کې موږ مشکل لرو سیل کې خو دا د یو ډایرکټ راغی واخیسته خو پرچیز کې موږ زه فکر کوم په دې ځای کې موږ ته کمپیوټر وایي چې کوم ځای کې ستونزه ده زه دا سمومه بیرته تاسو سره دا ډایرکټ څنګه کومه په سیل کې مو واخیسته او پرچیز کې صرف دا ورکوي خو بیا یو اخلي صحیح شوه نو دا زه حل کومه بیرته تاسو سره ډایرکټ شریکومه بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو یو ځل بیا سلامونه او نیکې هیلې تاسو ولیدل په تېر درس کې دا ساحه یو څه ستونزې درلودلې بالکل ما ټربل شوټ هېڅ کومې ستونزې نه وي بالکل په خپله کار یې وکړه راځو موږ تاسې بیا د سره په دې باندې فنکشن عملي کوو موږ تاسې د لاست بل دپاره داسې فنکشن ورکوو چې که چېرته دا ساحه مساوي شو د پرچیز سره نو ته به لاړ شې پرچیز شیټ ته او دلته به په دې ساحه کې تر ټولو غټ بل نمبر چې هغه به راواخلی او که چیرې دا ساحه مساوي نه شوه پرچیز سره نو چې پرچیز سره مساوي نه شي خامخا موږ تاسې دلته سیل لرو نو که د سیل سره مساوي شوه بیا به ته لاړ شئ په سیل کې به تر ټولو غټ نمبر راواخلی دې ځای کې کوم فرمول چې عملي شوی دا زه لرې کوم راځم ورته لیکم مساوي اف که چیرته دغه ساحه مساوي شوه کوټس د پرچیز سره
کوټس بندوم کاما. بیا مونږ کمپیوټر ته وایي ته څه وکړه، ته لاړ شه میکزیمم نمبر راواخله. د کوم ځای نه میکزیمم نه واخله؟ پرچیز ته راشه، په پرچیز کې په بیل نمبر کې تر ټولو غټ عدد راواخله او بیا دلته راځو د قوس بندوو. بیا لیکم کاما. کمپیوټر ما ته وایي ویلیو فالس، که چیرې نه شوه په دې ساحه کې پرچیز رانغی بیا څه وکړم؟ مونږ ورته وایي که چیرې ونه شو بیا راشه میکس ته ټایپ ورته وهو، بیا راشه په سیل کې تر ټولو غټ عدد راواخله او قوس یو ځل بندو، د میکس قوس هم بند که، بیرته د اف قوس بندو، انټر. اوس وګورئ سیل کې مونږ ته ډایرکټ یو راواخیسته، ولې دلته مونږ په تاریخ کې تیر ځلو ویلی که نه. اوس که دلته سیل ته زه راشم او دلته ولیکم مثلا یو، تاسو وګورئ دې ځای کې ډیشبورډ کې دلته ډایرکټ دا په څه باندې بدل شو؟ په 2 باندې بدل شو. دا زموږ ستاسې دید مطلب و. او که چیرې زه دلته اوس سیل ته راشم پرچیز ته، پرچیز کې دلته 0 دی، ولې دلته پرچیز کې موږ بل عدد نه لرو. که دلته پرچیز کې راشم مثلا 2 ولیکم، 2 د بیل نمبر، ګوره دلته 2 ډایرکټ را اخلي پرچیز کې. لاست بیل زموږ 2یم بیل و او چون دلته موږ نوی ډیټ ور واچو نو اوس به دا بیل نمبر څو شي؟ 3 به شي. دا زموږ ستاسو دپاره بهترینه خبره وه. دا راځو اوس بندوو، سیل کې هم دا پاکوو او دلته دا ډیټ هم څنګه کوم؟ لرې کوم. دې ساحې پورې زموږ ستاسې د برخه ډیزاین شوه. اوس راځو موږ او تاسې سټاک ته ملګرو. سټاک کې یوه خبره شته. سټاک کې دلته په دې د پرچیز په ساحه کې هغه څیزونه چې دلته موږ او تاسې اخیستي دي هغه باید ټول راشي، هغه باید دلته راشي. او سیل کې چې کومه کوانټیټي موږ اخیستې ده دغه کوانټیټي دا باید مکمله څنګه شي؟ راشي. صحیح شو؟ دا کوانټیټي باید مکمله راشي. آیټم نیم کوانټیټي، دلته پرچیز کې هم موږ آیټم نیم او بل څه لرو؟ کوانټیټي لرو. دا باید راشي هلته. نو زه سټاک ته راځم لومړی پرچیز ته. دلته موږ یو فنکشن استعمالو سم اف مساوي سم اف قوس شروع کوم. رینج زموږ ستاسې دغه نومونه کوم ځای کې موجود وي؟ پرچیز کې. په پرچیز کې زموږ دا نومونه دلته موجود دي په آیټم نیم کې. دا مکمل کالم انتخابوم کاما. بیا موږ تاسو ته وایي کرایټیریا. کرایټیریا زموږ ستاسې بیرته په سټاک کې دغه ساحه ده، دا یو A2. صحیح شو؟ سټاک ته راغلو A2 مو انتخاب که کاما. بیا موږ تاسې سم رینج کې بیرته پرچیز ته راځو او دلته موږ خپله کوانټیټي را اخلو او بیا راځو دلته موږ تاسې خپل قوس بندوو، انټر. زموږ ستاسې د پرچیز مکمل ساحه ټوله راواخیسته، ولې دا ټیبل دی ډایرکټ په دې باندې څه شو؟ فرمول عملي شو. ډایرکټ ډېر خوندور ډول باندې څنګه کیږي؟ عملي کیږي. همداسې سیل ته راځم، مثلا سیل ته راځم مساوي سم اف رینج کې زموږ دا نومونه په سیل کې کوم ځای کې موجود دي؟ آیټم نیم کې. بیا دلته راځم کاما. بیا موږ کرایټیریا لرو. کرایټیریا په سټاک کې زموږ دا یوه ده کاما. بیا سم رینج کې سیلز ته راځم او په سیل کې څه انتخابوم؟ په سیل کې زه کوانټیټي انتخابوم او د دې ځای نه قوس کوانټیټي سیل سم رینج کې کوانټیټي او بیا دلته قوس بندوم، انټر. تاسو وګورئ سیل هم راغی. اویلیبل سټاک ملګرو څه معنا ورکوي؟ په اویلیبل سټاک باندې مطلب زموږ دا دی کله چې موږ HP لیپټاپونه 15 دانې واخیستل، 2 مو خرڅ کړه، څو پاتې کیږي؟ مطلب پرچیز څخه موږ سیل څنګه کوو؟ منفي کوو. نو زه څه لیکم؟ مساوي پرچیز منفي دې خواته به سیل ته راشو، سیل او بیا څنګه کومه؟ انټر کوم. دا ساحه مو هم تکمیل کړله. مثلا پرچیز ته زه ته راغلم، یو مثال ورکوم. ماوس مې واخیستل 400 دانې. سټاک کې تاسو وګورئ ماوس ډایرکټ موږ ته څو راغله؟ 400 دانې راغله. او په اویلیبل سټاک کې موږ څومره لرو؟ 400. ولې سیل کړې مو نه دي؟ که زه اوس دلته راشم بیرته ماوس خرڅ کړمه څومره؟ 1.5 سل خرڅ کړم. تاسو وګورئ دلته سټاک کې 2.5 پاتې شو او په سیل کې 150. دا د سم اف فنکشن څه ده؟ وظیفه ده. بیرته راځم دا دې ځای نه لرې کومه. وګورئ سټاک کې به بیرته خپل حالت ته ځي او دې ځای نه هم څنګه کوو؟ لرې کوو. تاسو ولیدل څومره یو بهتر ډول باندې کار وکړو.
امید ده چې تاسو به د دې درس څخه ډېر څه زده کړي وي. په دې درس کې تر اوسه زموږ ستاسو ډیزاین کافي اندازه تکمیل شو. اوس موږ تاسو څه غواړو؟ په دې درس کې موږ غواړو زه نن راځم پرچیز کومه. دلته راځم ګوره د لیست څخه زه څه انتخابوم؟ پرچیز کول غواړم. پرچیز یو څه اخلم. دلته زه د نن ورځې تاریخ اچوم مساوي ټوډے. نن زه یو څه اخلم. دلته راځم اچ پی کمپیوټرونه اخلم 6 دانې. د هر یو ریټ دی مثلا 20,000 افغانۍ. زه راځم ته یو فرمول استعمالوم مساوي 6 ضرب 20,000 1,20,000 روپۍ شوی. زه غواړم دغه کوم خریداري چې ما وکړه دا ډایرکټ دلته پرچیز ته راشي. بله ورځ که نور څیزونه اخلم دا ټول په اتومات ډول باندې باید کوم ځای ته لاړ شي؟ پرچیز شیټ ته ولاړ شي. که سیل کوم یو څه خرڅوم هغه باید اتومات سیل شیټ ته لاړ شي. او سټاک کې خو هسې موږ تاسو فرمولونه راوستي دي دا به ډایرکټ دا محاسبه کوي ډیشبورډ کې به دلته موږ ته څه ښیي؟ یو د دې خپل یو ګراف به موږ ته ښیي، یو چارټ به موږ ته راښیي. نو پرچیز کې زه راغلم دا خریداري مې وکړه. دې دپاره ملګرو موږ تاسې ډیولپر ټیب راولو. ډیولپر ټیب څنګه راولو؟ کسټمایز وبښئ دلته چې زه کله راشم کسټمایز د ریبن ته دلته موږ تاسې ډیولپر ټیب آن کوو. چې آن کوي تاسو ډیولپر ټیب راځي. دې دپاره موږ مایکرو ریکارډ کوو. مایکرو په آفیس پروګرامونو کې داسې خاصیت لري چې څومره کارونه موږ اتومات ترسره کوو. یعنې زه غواړم دا اتومات ډول دلته په پرچیز بټن باندې کلیک وکړم ډایرکټ د پرچیز سیل ته لاړ شیټ ته لاړ شي. نو مایکرو به څنګه کومه ریکارډ به شروع کوم؟ راځو ډایرکټ یې کوو ریکارډ مایکرو. دلته زه دې ته نوم ورکوم پرچیز. اوکې کوم. بیا راځم دا لیکل څنګه کومه انتخابوم. بل ځای کې به کلیک نه کوئ. هوم ته راځم دا کاپي کوم. دا لیکل کاپي شروع شوه. بیا راځم پرچیز ته. دلته به کلیک نه کوئ. په دې یو ساحه کې بیرون کلیک وکئ او کنټرول جمع ډاون ایرو زه اخري رو ته لاړم. بیا کنټرول جمع لیفت ایرو زه لومړني کالم ته راړم. بیا کنټرول جمع اپ ایرو زه لومړني رو ته راغلم. مکمل چکر مې د دې ځای نه ووهه لاندې راغلم دلته. په دې کې بیا موږ راځو ډیولپر ته او دلته یوز ریلیټیو ریفرنس. ریلیټیو ریفرنس دې په خاطر باندې استعمالیږي چې زه غواړم دلته کله راشم ډایرکټ دلته راښکته شم. ګوره دلته یې موږ ته لیکلي دي use relative reference so that macros are recorded with actions relative to the initial selected cells. For instance, if you record a macro in cell A1 which move the cursor to A3 direct by A3 دلته راځي. نو موږ use relative reference انتخابو او بیا کرسر لاندې راښکته کوم A2 ته. دلته به ډایرکټ پیسټ نه کوئ ځکه زموږ ستاسې لیکل د کالم په ډول او دلته لیکل په رو کې دي. هوم ته راځم پیسټ سپیشل. دلته ویلیو انتخابو. ویلیو په څه معنا؟ ویلیو په دې معنا باندې زموږ او ستاسې مخکینی لیکل چې وو هغې کې خامخا فرمول شته. نو فرمول موږ نه غواړو صرف قیمت غواړو ویلیو او ترانسپوز به کوي ځکه د کالم په شکل دلته به د رو په ډول راشي. اوکې کوي. دلته کاپي شوه. دې څخه وروسته بیرون راووځئ د دې نه د رایټ ایرو په واسطه او بیا راشئ ډیشبورډ ته. وګوره دلته ډایرکټ راغله. د هغې څخه وروسته دا ساحه څنګه کوي؟ د دې نه مخکې که چیرې موږ تاسې ډیولپر ټیب ته راشو روز ریلیټیو ریفرنس لرې کړو او بیا راشو دا برخه څنګه کړو؟ ډیلیټ کړو. د دې فرمول د دې ساحې پورې ډیلیټ کوي. فرمول مه ډیلیټ کوي ځکه فرمول اتومات ډول به کار کوي. دا ډیلیټ کوي. د دې څخه وروسته په ډیټ مخې ته کلیک وکئ او بیا سټاپ ریکارډینګ. دا څنګه کوي؟ سټاپ یې کوي. موږ تاسې د اچ پی کمپیوټر دا دی مکمل هر څه مو دلته راغله. اوس څه کوو؟ د ماکرو چې ما ریکارډ کړه په دې پرچیز بټن ښی کلیک کومه اساین ماکرو هماغه پرچیز په دې باندې آن کومه یعنې دلته راغله. اوس که زه بل ځل راشم بیا دلته څه ولیکمه ټوډے بیا یو څه اخلم. وګوره ډایرکټ بیل هم بدلیږي ځکه لاست بیل زموږ اول و. دلته زه راځم مثلا یو آیفون اخلم 2 دانې. یو دانه اخلم په 50,000 او بیا پرچیز باندې کلیک کوم. وګوره دلته ډایرکټ
زما ډایرکټ دلته مکمل ریکارډ راځي. په همدې شکل موږ تاسې د سیل دپاره هم یو ماکرو ریکارډ کوو. دلته راځم سیل انتخابوم او بیا لیکم مساوي ټوډی او څه مې سیل کړه. اچ پي لپټاپ مې سیل کړه 100 دانې 15 دانې په څو مې خرڅ کړه، مثلا په 40,000 دا مې خرڅ کړه. اوس زه غواړم دا انټري راشي دلته، همدا کار ورسره کوم. دلته درېږم ریکارډ ماکرو او دې ماکرو ته وایم سیل اوکې کوم. بیا راځم ماکرو ریکارډ دا کاپي کوم، هوم ته راځم کاپي او بیا راځم سیل شیټ ته، دلته کلیک کوم، کنټرول جمع ډاون ایرو، کنټرول جمع لیفت ایرو، کنټرول جمع اپ ایرو او بیا دلته ډیولپر ټب ته راځم یوز ریلیټیو ریفرنس، بیا لاندې راښکته کیږم او هوم ته دلته ورته وایم پیسټ سپیشل ویلیو ترانسپوز اوکې کوم. کله چې مې اوکې کړه بیا راځم د دې څخه بیرون راوځم او ډیولپر ټب ته راځم یوز ریلیټیو ریفرنس څنګه کوم بندومه، بیا راځم ډیشبورډ ته، دلته وګوره راغله، بیا دغه برخه ډیلیټ کوم او دلته درېږم بیا ورته وایم سټاپ ریکارډینګ، ریکارډ مې سټاپ کړه. سیل ته راځم او په دې باندې اساین ماکرو سیل وکنه دا ور باندې اپلای کوم. بیا راځم یو بل سیز خرڅومه. مخکې دې زه خپل د چارټ ته راځم ډیزاین، دلته اډ چارټ الیمنټ کې لیبل په دې باندې ان کوم چې دغه تعداد یا د تعداد کم از کم ماته معلوم وي. 6 لپټاپ مې اخیستي و 15 مې خرڅ کړي، یو دانه سټاک کې لرم، 2 آیفون مې اخیستي و دواړه لرم. زه مثلا دلته بیا نن راغلم، نن مې خرڅ که څه مې خرڅ که آیفون څو دانې مې خرڅ کړه، یو صحیح شو. په څو مې خرڅ که په 60,000 سیل باندې کلیک کوم. وګوره دلته ډایرکټ موږ ته څه کېږي انټري راځي. دا ملګرو زموږ ستاسو د نن ورځ درس، امید دی چې تاسو د دې درس کې ډېر څه لاسته راوړي وي.